خپل نږدې ګاونډي ملک ته وګورئ په ایمان راته ووایه دلته کې ته د رڼا ورځې اوس بهر ته نشې وتې داسې داسې شوکې کېږي او داسې داسې ډاکې چې حیران به پاتې شي هغه اړې ګړې ملک وران ویجاړ ملک 50 کالو نه چې کوم دی جنګ زده ملک یو دیوال یې داسې نشته چې په هغې باندې سلسل ګولۍ نه دي لګېدلې مګر هغه ملک کې نن د اسلام د خاطره مثالي امن دی پوهېږئ دې باندې مثالي امن دی هغه ملک نن چې کوم دی څه دی د هغې ملک باسیان خوشحاله دي د اسلام د خاطره دی وی ملیان به څوکي ملیان به نظام څنګه چلی میں ملیان نظام نه چلی نظام به اسلام چلی نظام به هغه نظام چې زما جانان فرمایي لیلها کنهارها دا به هغه نظام چلی چې ما اسلام تاسو ته داسې دین پرېښودی دی چې ورځ خو یسم رڼا ورځ د شپې هم تیاره نشته شپه هم پړق رڼاګانې الله پاک ورکړي دي زه به څوک یم او بل به سي چې هغه نظام وچلی اسلام به چلی او دا وګورئ قدردانو 100 کاله پس الله دې دشمنان زیر و زبر کی او چې کوم دشمنان هم د امارت اسلامي خلاف دي خدای دې ناکام کی په خپلو ناکامو عزایمو کې دا به د ټولې دنیا دپاره یو رول ماډل جوړیږي او مخکې هم د دې وجې نه ختم شوی و چې هغه مشر ملا صاحب امیر المؤمنین ملا محمد عمر رحمت الله تعالی علیه چې په کوم انداز باندې د دې بنیاد ایښودی و دې ته پته وه چې 10 کاله پس به دا نظام د ټولې دنیا ضرورت جوړي د هرې دنیا مسلمان به وایي چې ماله دا نظام پکار دی دې وجې نه هغوی د دې خلاف راووتل خو هغوی د اسلام بچي وو د اسلام دپاره ولاړو صرف چې کوم دی د بې سر و سامانه په حالت کې باباجي امیر المجاهدین خادم حسین رضوي صاحب به مبارک به فرمایل اسلام د چا ملا ځمکې ته نه پرېږدي یو هغه سړی و چې په هغه وخت کې به یې مکې لهرولې او پاکستان یې د هغې دشمنانو دپاره اډه جوړه کړې وه او د دې ځای نه به یې نیول او امریکې له به یې ورکول چې هغه مردار مشرف چې کم دی راغی نو د هغه د بدبویه جسم اوچتولو دپاره څوک تیار نه او یو هغه مجاهد و چې د یو مسلمان دپاره خپل ټوله قرباني ورکړه او وی چې زه د یو مسلمان د یو نوک نه به م دا ټول کائنات زار کم نن د هغه نوم هم چې اخلې د هغې مجاهد نوم هم چې اخلې دنیا نه خو لاړو مرګ خو شته دی خو چې د هغې ملا محمد عمر مجاهد نوم هم اخلې په ذات د خدای قسم وجود باندې د ډېر عقیدت د وجې نه یخني راځي ولې قدردانو اسلام یو داسې دین د اسلام نه بغیر بله چاره نشته دلته د IMF په خپو کې ولغړېږه او خپل هر څه ورسره ګیروي کېده نو بیا به دله په سود باندې پیسې درکي نو په ایمان راته ووایه چې کوم قوم ملل اعلان د الله سره د جنګ اعلانونه کوي نو هغه به ترقي وکړي